اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور یوسف فدا زرمتی. ګرانو هیوادوالو، نن بیا هم د افغانستان د خلکو هغه رواج چې اوس جوړ شوی دی چې کوم په دې وطن کې اتلان، کوم په دې وطن کې هغه نوموړي خلک، کوم د دې وطن رښتوني خدمتګاران چې په دې وطن کې یا شهیدان کیږي یا مړه کیږي او یا له منځه ځي، نو موږ په مړنې باندې بیا هغه یادوو چې اتل مړ شو یا اتل شهید شو. نن ناکامورا د جاپان هیواد، هغه اتل چې زموږ هیواد یې سمسوراو، زموږ دغه وچې دښتې په شنو درو باندې بدلولې، زموږ دغه بې اوبو ځایونه یې اوبه کول، زموږ وطن ته یې ښکلا ورکول، زموږ د وطن بدرنګۍ له منځه وړې. په ډېرو هغه چا باندې بهتر او ښه او دې وطن ته وفاداره وو چې د دې وطن ملي ارزښتونه یې له پښو لاندې کړي. په ډېرو هغه چا باندې زر برخې ښه وو چې د دې وطن مهمات، د دې وطن شتمنۍ یې ټولې په ګاونډیانو باندې خرڅې کړې، کباړ یې کړې، دا وطن یې لوټې لوټې کړ. په ډېرو هغه چا باندې ښه وو چې دا د دې وطن وګړي دې ته محتاج کړي دي چې اوس په پردیو وطنونو کې لا په سمندرونو کې غرق کېږي، لا په ځنګلونو کې غرق کېږي، لا په یو نوم په بل نوم یا د پردیو غلامي کوي. خو دا له بل هیواد څخه راغلی میلمه چې په دې وطن کې یې زمونږ دښتې، زمونږ وچې دښتې آبادولې، زمونږ دغو وچو دښتو ته یې ښکلا ورکوله، زمونږ دغه بدرنګ ځایونه یې په سیندرو بدلول، زمونږ دغه بدرنګو غرونو ته یې ښکلا ورکوله، زمونږ دغه بد امنه سیمې د ښکلا په نظاره باندې خلکو ته وړاندې کول. یقیني چې نن ډېر زیات د په مرګ باندې خواشینی یم، خو موږ او تاسو همیشه چې زموږ په دې هیواد کې څوک مړ شي بیا یې موږ افغانان یادوو چې اتل دی، شهید دی، قهرمان دی. خو مګم کله چې ژوندی وي زموږ سره یې قدر نه وي. دغسې زموږ په هیواد کې ډېر خلک، عبدالجبار قهرمان، جنرال عبدالرازق، دغسې دا تېرې ورځې مخکې مقبل چې زموږ په دې هیواد کې دغسې سترې سترې ځایه چې موږ تاسو یې وینو او موږ تاسو یې ورکوو، خو موږ او تاسو بس چوپه خوله ناست یو، خالي ووایو چې پلانکی شهید شو، د وطن ضایع شوه. یو ورځ هم راپورته نه شو، د دې پاک رحم آواز پورته نه کړ چې دا موږ څوک وژني، څنګه زموږ په دې ډک ښار کې، زموږ په دې پلازمینو کې، زموږ په دې ډکو ډکو بازارونو کې یو څوک راځي او زموږ څخه هغه قهرمان اخلي چې هغه زموږ وطن ته ښکلا ورکوي. دا خو باید موږ د ځان سره په داسې یو ځای کې ساتلی وای چې دې ته د چا د بدو سترګو نظر هم نه وراوښتلی. موږ به څه ووایو؟ موږ خو که ډېرې چغې و نارې وکړو هم چا ته ووایو؟ ودو ته ډول وایه نو هغه خواصې هم وده دي. خدای دې وکړي چې زما دا خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلې. دغه سړي دغه چې په دې هیواد کې کومې زحمتونه او کومې خوارۍ کړې دي، یقیني چې په دې وطن کې هیچا هم نه دي کړي. دې وطن ته چې څومره ښکلا دې ناکامورا جاپاني ورکړې ده، د ده دغه هر څه ته زما سلام دی، د ده روح دې ښاد وي، د ده دې الله پاک وواړه جنتونه ورکړي، د ده دې الله پاک هغه دنیا ښایسته کړي. دی زموږ هیواد ته د یو میلمه په توګه راغلی، زموږ د هیواد دغه ارزښت ده ته معلوم و، زموږ د هیواد د دغه درو د دغه اوبو ارزښت ده ته معلوم و، خو مګر موږ ته نه دی معلوم. موږ د دې په ارزښت باندې نه پوهېږو، موږ دا ړنګوو، موږ دا له منځه وړو، موږ خپل افغانان وژنو، خو مګم دغه وچې دښتې په ښکلاګانو باندې بدلول، ده موږ ته داسې پارکونه جوړول چې که موږ ډېر تنګ هم شو او هغه ځایونه ګورو موږ به پکې خوشحاله وو. ده زموږ نه د بدرنګو ډزو، د بدرنګو جنګونو اوازونه ورکول، ده موږ ته د په شنو درو کې د شنو توتیانو اوازونه پیدا کول، خو مګم موږ هغه هم نه له لاسه ورکړ، د خپله لاسه مو له لاسه ورکړ، ځکه چې د هغه ارزښت موږ په ژوندونې باندې نه پېژانده. نن چې مړ دی هر یو کس حوالدازه یې تصویر پورته کوم، فیسبوک ته وایم، په دې مې څه لګېږي؟ هېڅ هم نه مصرفېږي، یو تصویر در اخلم فیسبوک ته یې پورته کوم. قهرمانو زموږ وطن ته ابادي ورکوله، زموږ وطن یې ښکلی کوه. خو مګم دی چې کله ژوندی و د دې څخه څه وخت مخکې هېچا هم نه دی د صفت کاو، نه یې د هڅې ستایلې. 20 کاله په دې هیواد کې چې د کوم خدمت کړی، زموږ په دې هیواد کې ډېرو خاینانو، ډېرو وطن پروشانو، ډېرو پردي پالو نه دی کړی. د ده روح دې ښاد وي او د ده دې الله پاک جنتونه په نصیب کړي. هغه چا چې دی شهید کړ
هغه د الله پاک له دې دنیا څخه نست او نابود کړي، ځکه چې دا زمونږ ښکلاګانې ووژلې، ده زمونږ عزت واژه، ده زمونږ حیا ووژله، ده زمونږ پښتو ووژله، ځکه چې مونږ او تاسو افغانان خلک په مهمه نوازۍ او په پښتونوالي باندې پیژني، خو نن زمونږ څخه هغه پښتونوالی او هغه مهمه نوازي بې پردې او بې حیا شوله، ځکه چې زمونږ د لاسه هغه څوک ووتل چې هغه د یو میلمه په توګه راغلی و او د دغه هېواد تابعیت یې قبول کړ او یو د رنګینو ښار یې پرېښوده او زمونږ سره یې دغه خړ پړ وطن قبول کړ او په دې وطن ته د ښکلاګانې ورکولې. خدای دې وکړي زما د خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلې او موږ او تاسو که هر څوک ستایو، راځئ چې په ژوندون یې وستایو. اوس هم وخت لرو.